ټولو ته سلام وایم. محترمو، د جرګې په هکله مې خبره کوله چې دا جرګه یوازې د یو تحریک جرګه نه وه، دا د تنظیم جرګه نه ده، دا د ټولو پښتنو شریکه جرګه ده او ټول پښتانه په شریکه دې ته روان وو. دا د ټولو ګوندونو مشران دې ته روان وو. دې ته د ټولو سیمو چې څومره هم سیمې دي د ټولو سیمو مشران روان وو، چې څومره هم پروفیشن دي. موږ بحثیت کام دلته د یو جنگ سره د یو بدامنۍ سره د یو ترهګرۍ سره د یو بدمعشۍ سره مخ یو. د دې ټولو شریکه جرګه وه. دا د یو تنظیم خو نه وه، دا د پی ټي ایم خو نه وه، دا خو د ټولو شریکه وه. ما اول هم په دې باندې تفصیلي خبره وکړله، خو البته هغه ریکارډ نه شوله. بیا یوازې هغه ریپیټ کوم چې د دې دپاره موږ لاړلو، ټولو ته مو دعوتونه ورکړل چې څومره هم د دې کام مشران وو، څومره هم بااثر شخصیات وو، علما وو، د دې وطن څومره سماجي تنظیمونه وو، د هغو مشرانو ته تر سټوډنټ تنظیمونو پره، یا چې څومره یونین وې د مختلفو پیښو، یا چې څومره هم ګوندونه وو، موږ شپه ورځ یوه کړله یوازې په یو نیت. موږ ایون خطه د پی ټي ایم بیرغ به مو نه راسره وړلو چې خیر دی، موږ په بیرغونو نه، موږ په خپلو ولسونو په اتحاد دا خاوره کې ښه ژوند برابرولی شو. موږ په هر څه تیر شولو چې هر څه دې وي، موږ به هر څه وکوښ چې د خپل ملت مو راټول شي. که په ټولو خبرو نه راټولېږو، یو دوه پنځه خبرې خو به داسې وي چې هغه د دېګې ځپلي، د دېګې وهلي، د دېګې لوټلي ملت په خیر وي. د هغو باندې که اتحاد جوړېږي هم چې هغو ته متحد شو. یو خواري وشوله او په دې خواري کې یوازې موږ خواري نه ده کړې، د هرې سیمې خلکو ټایم استلی وو، مشرانو یې ټایم استلی وو، ډېر په مشکله یې پروګرامونه کړي وو، راغلي وو مشران، راغلي وو د ډېرو زیاتو سیمو کې چې موږ پروګرامونه کول. هغه تاسو به لیدلي وي، یعنې د هر ځای د هغې علایي او د شانګلې د غرونو نه راواخله د پښتون وطن تر هرې سیمې پوره، ما سوا یو دوه درې ځایونه پاتې شول، نور ټولو ځایونو ته موږ لاړلو. یو ډېره لویه خواري ځوانانو د کام ټولو مشرانو موږ ټولو وکړله چې یو بل سره خبر کو، راټول شو، په دې خاوره د امن او د ښه ژوند دپاره یو څه ترتیب جوړ کو. اوس چې ورځې نږدې شولې او د هغې د انتظاماتو دپاره، هغې د خدماتو دپاره موږ خالي دومره خدمات کړي دي چې خلک او مشران هغه راوغواړو. موږ دومره خدمات کړي دي چې ټینټونه ورته ولګو، اوبو چای ورته بندوبست وکړو. دا ملت دا کام ټول په شریکه راشي، د دوی مشران راشي او په یو ځای د پرېکړې مو یو ترتیب جوړ کړو. نه څه پکې مخصوص ایجنډا وه، نه څه پکې مخصوص جنډا وه، د ټولو یو ترتیب و په شریکه، هغه مو سره سیټ کړو. اوس چې د خدمت دپاره دلته خیمې ولګېدلې، نو پرون د خیبر پښتونخوا پولیس راغی، د شپې په 3 بجې باندې په هغو برید وکړه. هغه ځوانان چې ټوله ورځ ستړي وو، مزدوري یې کړې وې، ترتیب یې سیټ کولو، په هغو یې برید وکړلو، هغه باندې فایرنګونه کول، هغه نه ټینټونه یې اوړل. نن بیا راغلل او دلته هغه ټینټونه هم وسېدل. بیا د خیبر پښتونخوا پولیس تقریبا په هر ځای کې دا د پی ټي ایم په ځوانانو کریک ډاون شروع کړ، نیول یې شروع کړل. نه څه جلسه وه، نه څه شی وه. کامه وه پښتنو، د الله په ذات قسم ستاسو د اتحاد نه علاوه بل هیڅ ګناه د پی ټي ایم ملګري چې نن هر ځای دوی نصیب بل یې نه و. یوازې ستاسو اتحاد اتفاق ستاسو د ښه ژوند دپاره او موږ قرباني دي ورکوئ او موږ پوهېږو چې نن ټول کام په دې خفه دی، یوازې موږ نه. او خواري هم ټولو کړې ده، په شریکه مو کړې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس هغه پولیس چې تل به هم په دوی سخته راغله، پښتانه به په غیرت ورسره ودرېدل، خو د پښتنو وهلو ته چې کله دښمن روان شوی دی، دا هغه ته ویلي چې ته قلاره ته کښېنه، دا کار زه کوم. هغه دوی کړی دی، پښتنو وهل لوټل. په کوم لاسونو باندې تا تیږې پیویشتلې چې نن په ویډیو کې تاسو راغلي یې، تا ټوپک نیولي دي، فایرنګونه پکې سټریټ فارورډ. یعنې دا ستا غیرت دی چې په تش لاس سړي ولاړ دي، په هغه ور ټوپ وهې چې طاهر داوړ یې درنه وړ. هغه ورځ ستا ټوپک چېرته و؟ ستا دغه غیرت دغه لاسونه دې بیا چېرته و؟ خو هلته دا د دغې ادارو نه دغې نه یېرېدلي او نن د دا یېره نه وه چې هغه تش لاس دي، په تش لاس باندې په یو مظلوم باندې، په یو کمزوري باندې او په یو بېوسه باندې لاس اوچتوله.
او بیا هم د یو تنخوا دپاره د خپلو پښتنو د تباهۍ او بربادۍ د جوړولو دپاره ته وروانې. پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي، تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ړنګوم، په هغه به تنخوا اخلې. زه یقین لرم ستا مورجانه به یوه پښتنه وي، زما هم د هر پښتون هره پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. که هغه ته دې هم دا وویل چې دا نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل، ما هغه په کاڼي ویشتل، په هغه مې درته ګټلي دي، هغه درکوم. ته یقین ومنه، زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي. یعنې تا څوک ویشتل؟ هغه خیمه ته د اور ورکولو چې کوم ته د چارسدې هغه بابا را روان و چې په یو ورځ یې ټوله فیملي 14 کسان ماشومان خویندې ماندې دا ټول شهیدان شوي. دا ته خو د شاسن خیل د شهیدانو بچیان را روان و، دا ته خو د قبایلي سیمو د زرګونو مشرانو د شهیدانو کورنۍ را روانې وي. دا ته خو د سوات نه واخله تر چمنه پورې تر کویټه پر هغه ځپلی ولس، هغه ټکېدلی ولس، هغه لوټلی او هر وار د یو بې شرمۍ سره د بې عزتۍ سره مخامخ کړی شوی ولس سره روان و. تا ټینټ نه دی سوځېدلی، تا د دغې ملت یعنې دا ټینټ زموږ دپاره د ټول ملت د کپړې حیثیت لرلو، تا هغه ته اور ورکولو. پښتانه په ډېر وخت پس دلته د راټولېدلو دپاره د اتحاد جوړولو دپاره یو هڅه کوله. هغه ستا ذاتي ورته هیڅ مسله نه وه. زه چیرې درکوم ته ماته یو د خیبر پښتونخوا پولیس افسر یا پولیس والا دا وایي چې ماته ځنې دا تکلیف، تا ته ذاتي هیڅ تکلیف نه وه. زه پوهېږم پنجابي بادار د پښتنو اتحاد نه غوښته چې هغه خلکو چې ټول عمر په پښتنو ظلم جبر کړی دی او جنګونه ورته راوړي دي، هغو دلته امن نه غوښتلو. تا د هغې دپاره دا کار وکړو. هغه خلک چې ټول عمر یې ته وژلی یې، تا نن د هغه دپاره دا کار کول. عوام د تنخوا د پیسو دپاره. موږ یوازې دا وایو، دا زه پوهېږم زما په دې خبرو به په تا کې کوم غیرت او ننګ راشي. نن هم موږ نه دي اورېدلی چې چا استعفا ورکړې ده چې زه به نه کوم. نن هم په ټول خیبر پښتونخوا کې ورسره باوجود د دې چې تاسو ولیدل چې ټول پښتانه ولسونه په دې حرکت خفه نه، زړونه یې ودردېدل. ستاسو په دې عمل باندې دومره زړونه ودردېدل چې ته سوچ نشي کولی. تر دې حده پورې ودردېدل چې ما لیدل چې کوم ګوندونه په حکومتونو کې دیږي خپل ورکر یې په مخالفت کې خپله پارټو ته ور ولاړ و. دومره یې زړه دردېدلی په دې. دا د پښتون وطن تا د دردېدلي زړونه چې وکتل پوهېږي پس د هم د پښتون وطن په هر ځای کې نن د تحریک په ملګرو چاپې شروع کړي دي، اوس یې هم نسي. موږ به جرګه وکړو، نه دا مسله، خو دا هم چې تا هم ځان ثابت کړه چې ته د پښتون وطن د سره هېڅ تعلق نشته، د بل وطن د خلکو د پښتون د دښمن دپاره همیشه تل کار کوي. ټیک ته یو تنخوا ده په دې جوړوه. موږ هسې هم داسې نه ده چې ته څه نه ووایې بیا موږ څه داسې په امن وو. هره ورځ موږ ته خپل هم هغه مخامخ ولاړ وي، هره ورځ زموږ روډونه بند وي، هره ورځ موږ نیول کېږو. هم موږ ټارچرونه خوړلي دي، ډېر زیات مو خوړلي دي، لږ نه. موږ دغه وطن یوه نه ده چې تا خیمې سوي دي، بله ورځ یې د دغې وطن تر ځناورو پر ورونه ورکړي وي، هغه سرې غوښې پرتې وې او هغه ځناور ژوندي وو، شاته به د دوی غوښې پرتې وې. موږ دا لیدلي دي. دا وطن 8000 شهیدان ورکړي دي. دغې وطن 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي چې ریکارډ یې اوس هم انده ریکارډ ټول یې ډیټیلز موجود دي. د دغې وطن 14 بازارونه نړېدلي دي. د دغې وطن په زرګونو خلک ورک دي. د دغې وطن یو ښار او یو کلی نه دی پاتې چې هغه وینې نه تویې. ستا یو خیمه به موږ ته څه تکلیف راکړي؟ جرګه خو به بیا هم وشي، جرګه به بیا هم وشي، خو کم سے کم تا د پښتون وطن په اوږده تاریخ کې خپل نام په یو تور داغ ولیکلو. نن هم د یو بل چا په امر باندې لګیا یې. زه بیا هم وایم چې دا به کېږي ولسونو ته وایم ډاډه اوسئ.
چې د ننګ او غیرت د خپلې خاورې باندې د دغې اتحاد راتلونکي ته هیڅ خفه نه شئ، تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي. پنجابی بدار د دنیا د امریکې چین نه راواخلی دغې ملک واکدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 50,000 روپۍ کار ورته کوي. دا ټول چې څومره پراکسي سیسټمونه دي دا ټول دغته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي، جرګه به کوو، سرونه ورکوو، خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو. دا به موږ بیا هم وکړو او دومره مشکله نه ده. سخت ورځې راځي په خلکو باندې، دا هېڅ کیسه نه ده. دا موږ تېرولی شو، موږ ډېرې سختې ورځې تېرې کړي دي. موږ یعنې د خړکمر حالات به هم درته یاد وي چې بیخي په ټول پی ټي ایم باندې دومره سخت کریکډاون وویشتل وهله شي شروع موږ هغه تېر کړي دي. موږ هغه کتخانې هم زموږ ملګرو تېرې کړلې چې په کرنټونو او په سپو خوړلو باندې تمامېدلې. موږ نه یو پرشا شوي، موږ پرشا کولو والا خلک نه یو. که ستا دغه خیال وي چې یو خیمه او ستا دغه فایرنګونه به پرشا کړي، نو شپږ اووه کاله ریکارډ وګوره، ګولۍ په سرونو تېرې شوي دي، وتلي دي، خو دلته سرونه ټیټ شوي نه دي. تحریک ملګري چاته سر نه ټیټوي، په دې د خبر وئ. خو دومره دا هم چې تاسو د کام مخته تاسو ښه ټیک ټاک ودرېدل. او هغه ځوانان په پولیس کې چې هغه لږ پښتو غیرت لري، هغو ته دومره وایو تر نن ورځې پورې ما دا خبره نه کړې چې کم سے کم د یو داسې ادارې نوکري نه چې هغه د پښتون وطن د تباهۍ او بربادۍ دپاره ولاړه وي، یا ریډۍ چلول ډېره عزتمنه ده. یا ریډۍ او مزدوري کول څه دي؟ دا ډېره عزتمنه طریقه ده. کم سے کم په خپل لاسونو خو یو رزق درته ګټې، د پښتنو په وینو اوښکو خو یې نه ګټې. نو دغه عرض دوی ته او خپلو ملګرو ته وایو که بله ورځ راځې او دلته صرف سلفیانو ورځو ته هېڅ ضرورت یې نشته دی. نن ورځ ده چې څومره هم ملګري چېرته وي، هېڅ دې ته انتظار مه کوئ چې ټولي به راځئ، ګډ به راځئ. نه، څوک چې چارته هم دي. زه ګرځېدلی یم هغه د شانګلې علایي تورغر نه واخله تر ټول پښتون بیلټ پره. دا ځوانانو کې یو غوسه وه چې هېڅ نه یې په پیدل را روانېږه. ته خپل ځان را رسوه. د ننګ میدان په خیبر کې دی، د ننګ په میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو. ژوند دی په بېغیرته ژوند نه، په ټیټ سر ژوند نه، په خپله خاوره د ظلم جبر مخ ته داسې ټیټ سر ګرځېدلو نه. والله دا د ننګ میدان هغه یوه ګنټه ژوند څه دی؟ هغه په داسې بېننګه ژوند 3,000 کاله نه هم بهتره دی. په هغه کې تر دې هم زیات سکون دی. راشئ د یو مظلوم په ملګرتیا. زه چې د کام وطن د تحریک ملګرو ته ټولو ته وایم چې هغه ټول ځانونه رسوي. د کام وطن عام چې څومره ځوانان دي هغه خیبر ته ځان راورسوئ. دښمن تیاري درته نیولې ده، پښتانه ځوانان ګوري. زه هم کتل غواړم چې څومره یو. نو څومره هم ملګري دي، څومره هم د پښتون وطن زلمي دي چې هر چېرته دي خپل په خپله د هغه روانېږي او ځانونه دې رسوي. ځان سره بستره هم، ځان سره د ضرورت سامان هم، د یوې دوې ورځې دومره چڼې او خوراک هم در سره راخلی، اوبه بوتلې. او نن چې دا کوم ظلم جبر د پښتون وطن د جرګې سره وشو، یقینا په تاریخ کې د پښتون سره ډېر ظلم شوی، په جرګو یې چا بریدونه نه دي کړي. دا د پښتونخوا پولیس و چې هغه په تاریخ کې هغه کردار چې لا دښمن نه دی یاده کړی، هغه بدترین داغ دوی په خپله ټنډه باندې ووهلو چې دا کار به مونږ ورته وکړو. دښمن لا نه دی کړی تر اوسه پورې په اوږدو کې د تاریخ دوی هغه وکړو. د هغې پر خلاف نن د ضلع خیبر چې کوم مشران وو، د کوکي خیلو مشران چې د نصیر په قیادت کې، ملک نصیر په قیادت کې څومره میړانه وکړه، دوی چې څومره هم د ضلع خیبر سیاسي مشران وو، کاندیډیټ وو، دغو د ټولو سیاسي پارټیانو مشران، تر هغې پوره چې ځوانانو ویل چې کله موږ ډېر سخته راغله، بوډۍ میندې د کورونه راوتلې، هغو مالګې او اوبه موږ ته راپارولې. د ټول خیبر مننه او سلام ورته کوو. یقینا ډېر لوی میړانه نن دوی کړې ده. ګراوند د دوی په کومک باندې تر اوسه پورې ساتلی شوی دی. او اوس هم د ضلع خیبر مشران زموږ د ملګرو سره په دې سپینو ګیرو باندې هلته ناست دي، ځینه د ننګ میدان کې ولاړ دي هغه، او د خپل وطن هغه لوی تاریخ او لویه شمله یې برقراره ساتلې ده. محترمو، زه
د پښتنو صحافیانو ډیره شکریا ادا کوم. شکریا خو نشم د کله سلام درته کوم، ولې پردي خلک خو نه یې په دې خاوره د بدامنۍ تاسو هم شکر کوي، خو سلام درته کوم چې کوم ټول عمر څه کمای کړی و، خو نن پښتنو صحافیانو اکثریت هیڅ کمای نه وکړه چې څومره یې هم دغې ظلم جبر کوریج کولی شو هغه دوی وکړو. ډېر ډېر سلام درته کوم تاسو ټولو ته. زه د ANP حاجي غلام بلور، زه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، زه د سینیټر مشتاق د NDM د پیپلز پارټي او د PTI د هغو MNA او MPA یا ورکر چې دوی د دغې ظلم پر خلاف غږ پورته که، د هغو ټولو ته سلام کوم. او یقینا دا فریضه هم زموږ شریکه وه، خو البته د ننګ غیرت ته ضرور سلام ضرور کوو چې دوی په دې ورځ باندې خاموش نه وو، بلکې چې هر څه و خبره یې کوله. د خیبر پښتونخوا حکومت هغو ته هم دا یو خواست دی چې تاسو چې څومره هم د دې روکتام کولی شئ هغه وکئ. ګنې پښتون وطن ځوانان چې کوم دي هغه به بیا سبا تاسو نه هم پوښتنه کوي چې داسې کېدل ستاسو کردار څه پاتې شو د دغې د تحفظ دپاره. محترم ملګرو، یقینا خبرې ډېرې کېدلی شي او دومره هغه خلک چې راتللی نه شي. سوشل میډیا کم سے کم دا 10 ورځې 8 ورځې دي دغه یوازې او یوازې د دې جرګې دپاره وکاروئ. د 10 ورځې او بیخي ټایم ورکوئ، د هر څه ته ټایم ورکوئ، ښه کافي ټایم ورکوئ. او هر هغه څوک چې د دې په حمایت کې یا په دفاع کې خبره کوي هغو ته کوریج ورکوي. چې څوک په مخالفت کې ولاړ دي هغو یعنی په یو با اخلاقه طریقه سره، په یو اخلاقي طریقه سره د هغو یعنی حوصله شکني وکړي چې دا کار مه کوئ چې کوم بهر دي. حتی کې د پښتنو نه اوټ خلکو هم چې بلوچ څومره سماجي کارکون و، د ګلګت بلتستان و، تر الطاف حسین پورې چې څومره هم خلکو نن ورځ د دې بربریت مخالفت کړی دی، هغو ټولو مننه. خدای دې تاسو راته آباد لري ځوانانو او د پښتنو مشرانو. د نږدې نه مو ډېر سره کتلي دي، زه تقریبا ټولو سیمو او ضلعو ته هم درغلی یم. یقینا دا اوس چې څومره هم دا دعوتنامې وشوې په هغه کې یو لږ څه ځایان پاتې وو چې په آخرو ورځو کې مسلسل دلته موږ د یو داسې ماحول سره مخ وو چې حملې یو شی بل شی کوششونه کېدل. نو د ملګرو زه خپل په دې کیسه کې نه یم، خو ملګرو د احتیاط د وجې هغه ځایونو ته نه ورسېدل. کنې موږ چې کوم ځایونه پاتې وو هغو ته به موږ په سوشل میډیا بیا هم د یو ویډیو په شکل کې پیغام ورکوو. هغه به دوی یعنی زه امید لرم چې دوی به هغه پیغام رانه قبلوي. زه به یو وفد هم جوړوم چې دوی ته ورشي چې کوم ځایونه پاتې دي، څه مدارس پاتې وو، څه زموږ سیاسي ګوندونه هم پاتې وو، څه مشران پاتې وو، پاړه چنار پاتې شوی و رانه. اراده مې ده پاړه چنار خلکو ډېر غمونه هم کتلي چې هغې ته به هم دعوت ته میلاو شوله، ورزو که موقع نه شوه میلاو د پاړه چنار مشرانو ته زموږ له اړخه دعوت دی. د شیراني صاحب داسې احقانیان د اکوړه خاټک نه راواخله چې څومره مدارسو مشران دي دغو ته یا نور چې څومره هم وي دغو ټولو ته دلته د صوابۍ چې کومه زموږ علما دي هغو ته، داسې نور ځایونو کې یو څه چې پاتې وو کوم ځایان هغو ته به زموږ وفد رسیږي. څه داسې زموږ نه پیشې هم پروفیشن هم پاتې وو هغو ته به هم وفد ورسیږي. او ملګرو ته دا وایو چې هر چېرته مو ډیټا راجمع ده هغه په هغې ځای پیکچر هم ځنې وباسئ. په یو موبایل کې هغه موبایل خوندي کېدی چې هغه پروت وي، چې هغه ورک نه شي. په ډېره ښه طریقه سره د ډیټا په 2-3 ځایونو کې په موبایلونو کې پیکچر د ټولو نه وباسئ چې هغه سیف پاتې شي او بیا دغه زموږ مرکزیت ته راورسوي. هم بله خبره دا ده چې دا چونکې ډېر غټ مصرف غواړي، دا 3 ورځې هم او د دغه تیاري هم، د دې دپاره چې کوم خلک فنډ کوي هغه فنډ یعنی ډېره خوشحالۍ خبره ده. زه د دنیا د یو چا نه هېڅ مرسته نه غواړم، هېڅ ضرورت یې نشته. زما کام شته، زما خلک شته دی. یقینا د کام وطن هغه غټ خلک هم موږ سره مرسته نه کوي. د وطن د یو عام غریبو خلکو لاسو شالو روپۍ باندې به هم د دغې وطن هر څه موږ پوره کوو. موږ په دنیا کې یو لوی ولس یو،
مونږ قطعا هم یعنې نظر انداز کېدلی نشو. مونږ یو تاریخ لرو، انشاءالله په خپلو لاسونو باندې به دا بیرته ژوندی کوو، په خپلو وجودونو و ارادو به دا بیرته ژوندی کوو. انشاءالله سبا پره به مونږ چې کوم خلک ترو بینک اکاونټ یعنې مدد کول غواړي، مرسته کول غواړي، مونږ مرسته هر چا نه نه غواړو، څوک چې په خپل شو کول غواړي هغو ته یوازې وایو. خلک اعتراضونه کوي، ما مخکې هم ویلي وي چې دوی د ولس نه مرسته غواړي، چنده غواړي، فنډینګ غواړي، په هغه باندې یعنې دوی خپل پروګرامونه کوي. بالکل مونږ دا حقیقت دی، ولې مونږ د بل چا ایجنټان نه یو، نه د بل ځای نه مونږ ته روپۍ راځي. مونږ خپل ولسونه خپل سره فنډینګ هم خپل سره کوو، محنت همت هم خپل سره کوو. نو خدای متعالی آباد لري، هغې دپاره به مونږ یې اکاونټ هم اناونس کو چې هغه ته به بیا زر تر زره ټول ملګري هغه چې څوک څومره مرسته کوي هغه به هم وشي. زه په آخر کې بیا دا خبره ریپیټ کوم چې دا کوم عمل حکومت شروع کړی دی دا د بند کې سپیشل خیبر پښتونخوا پولیس یو ځل بیا د پښتو یو پښتون په حیث وایم چې کم از کم که څوک هم دا کار کول غواړي هغه ته ووایه چې خپل ورته راشه. په وردي کې د هغه خلک خپل راشي یا بغیر وردي دی هغه د خپل راشي، بیا مونږ ګوره هغه ګوره. خو البته چې ته راشې هم هغه د پښتو ژبې نه مونږ خو شرم درنه وکړو، البته تا تر اوسه پورې ونه کړو. هغو ته وایو هم چې تاسو د دې شي نه لاس واخلئ، کلار شئ. صوبایي حکومت ته هم د دې شي جانچ پړتال وکړي. دا هر څه چې کېږي دی کلار کولو کې دی بھرپور کردار ادا کړي، لرې دې کړي، اعلان دې وکړي چې موږ دغو خلکو سره نه یو، او ورسره چې کومو خلکو یو کردار ادا کړی دی نن داسې د دوی نه نور هم توقع لرو چې دوی به هر وخت داسې په ننګ او غیرت ولاړ وي، او چې څومره ملګري دي هغه د ځانونه راورسوي تر سبا پورې، چې نن شپه را روان شي تر سبا پورې یا سبا ورځ روان شي ماسپښینه پورې راورسېږي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ، خدای مو آباد لره پښتنو. انشاءالله میدان دا هېڅ ځای نه ګټو باید. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.